تجربه وکړي د چا چې روجي او ته په چوک کې کېنې د مرګرو سره او په حجرو کې کېنې د کسانو سره څنګه چل کېږي د ژبې حفاظت کولی شي نشي کولی که ته ځان ډېر ټینګ خو یو ټکی به خامخا وي او که بیخي څه ونه وی نو اورې خو یې که نه خلک ګډې وډې وي ته یې اورې نو زمونږ د امت چې کوم سلف و هغوی د روجې په مقصد پوه شوي وو هغوی به ځان کنټرول ساتلو د چا سره به یې ناسته ولاړه په روژه کې ډېره نه کوله ځکه چې مجلسونه ګډوډ دي چې چا سره کښېنې خامخا پردۍ خبرې کوي روژه دې ګډوډه شي روژه خرابه شي اثر پرې وغورځي او د دې د لاسه د انسان د عبادت د خرابېدو د لاسه د انسان هغه دین خرابېږي زما محترم دا عبادت هم د دین د وجې نه کوو نو چې عبادت خراب شو نو دین باندې اثر غورځېږي د انسان دین روغ نه پاتې کېږي په دې بنا باندې زموږ د امت سلف و په دې کې ډېر احتیاط کوو عمر رضی الله عنه به نصیحت کو فرمایل به لیس الصيام من الطعام والشراب وحده اے ملګرو روجه وی صرف دا نه ده چې یوازې ځان ساتي د خوراک او د څښاک نه ولکنه من الكذب والباطل واللغو والحلف لیکن دا روجه د دروغو نم ده دا د باطلو کارونو نم ده دا د لغو او بې فایدې کارونو نم ده چې په موبایل کې ګیمونه کوي لغو کارونه کوي داسې کوي داسې شي دا روجه د دې لپاره ولکه وایي زه پرې روجه پاس کوم روجه دې پاس نه کړه روجه دې خرابه کړه داسې وایه روجه کې د عبث کارونه وکړه د کې ذکر پکار و د کې تلاوت پکار و د کې بندګي پکار او قسمونه به پکې نه کوي بعضې سړی قسم خور یو وخت قسمونه خوري لګي دومره پورې عمر رضی الله عنه فرمایي احتیاط کوه چې بې ځایه قسمونه ونه خورې ته د دې نه دا خپله ژبه محفوظ وساته